ځینې واده کړې ښځې ولې غلط کار ته یا خراب کار ته مخه کوي او هغوی مجبوریږي چې ځان ته یاران پیدا کړي. دوستانو دا ډېر مهم معلومات دي زموږ ستاسو ټولنې ته د دې ډېر ضرورت دی چې تاسو سره دا معلومات شریک کړو. مختصر غوندې ویډیو ده ضروري وګورئ. قدرمنو ټولې ښځې یو شانتي نه وي، خو ځینې هغه ښځې چې د هغوی کوم شوق چې دی هغه نه کنټرول کېږي او هغوی په کومه طریقه باندې بدکاري شروع کوي یا غلط کارونه شروع کوي. لومړی خبره خو دا ده چې زموږ ستاسو په پښتنه ټولنه کې اکثر سړي چې دي هغه بهر ملک ته مسافر شي او بیا په دغه مسافرۍ کې 2 کاله 3 کاله 4 کاله داسې مسلسل تېروي او ښځې په خپلو کورونو کې ناستې وي. نو ځینې ښځې بیا داسې وي چې د هغوی د موبایل استعمال سره دومره زیات عادت شي چې کله کله دوی که بازار ته هم ځي نو په بازار کې دکاندارانو سره هم ګپ شپ جوړوي او بیا دغه دکانداران د دوی د زړه خوږوالي دپاره دوی ته نمبر هم ورکوي او بیا دغه خبره یو غلط اړخ ته ځي. نو دغسې ښځې چې وي د دوی نه موبایل اخیستل پکار دي او هېڅکله هم داسې کار ته پرېښودل نه وي پکار. دویم دا چې ځینې ښځې چې کومې وي هغوی خپلو خپلوانو کې چې نامحرم کسان وي، یعنې د ماما زوی د ترور زوی یا داسې نور کوم لرې خپلوان وي چې هغه د دې دپاره نامحرم هم وي، د هغوی نمبر یې پیدا کوي یا ورسره ازادانه طور ګپ شپ لګوي. خو چې کله بیا خبره په سر راشي نو بیا وایي چې دا خو زما رشته دار دی یا دا زما د کور سړی دی، زه به ولې داسې کار کوم. نو په کلکه باندې د رشته دار نه د ښځې ستر کول پکار دي. دا ډېره ضروري او اهم خبره ده کوم سړی چې نامحرم وي د هغه دپاره. او درېیم مې ټولو هغه خلکو ته خواست دی چې کوم خلک هم په کلونو کلونو بهر ملک مسافر وي، نو د خدای دپاره په دې څیز باندې ډېر زیات غور وکړئ چې نن سبا د دې موبایل د وجې کورونه تباه شول، د خلکو کورونه برباد شول. نو که تاسو وس کېږي نو خپل بچي هم ځان سره بهر ملک ته بوځئ، خو که نه کېږي نو تاسو کولی شئ چې زر زر خپل وطن ته راشئ چې ستاسو په کور کې ماحول خراب نه شي. امید لرم چې دا معلومات به ستاسو خوښ شوي وي. کېدای شي ځینې کسان د ما خبرو سره متفق وي او ځینې کسان نه وي. که څوک متفق وي او څوک نه وي دغه ټول راسره خپل نظر ضرور شریک کړئ.